د پښتو ادبي سوسایټۍ ملګرو ته کارکنانو ته خراج تحسین پیش کوم چې هغوی د ملګري نور اسلام سنگر په اعزاز کې د لمانځ غونډه جوړه کړه او ورسره ملګري نور اسلام سنگر ته د زړه د ژورو نه تبریک او تهنیت پیش کوم چې ملګرو دې په ژوندانه باندې ونمانځلو د اعزاز ورو بخلو. ما ته سردار صاحب د وینا دعوت راکړو. اسلام سنگر ډیر بختور دی چې ملګرو په ژوند باندې ونازولو، د قدردانی وکړه، د عزت افزایی وکړله. اصلا هغه پښتانه یو خبره کوي چې د زر او قدر په زرګر وي. زر جواهر هغه وخت زر او جواهر شي چې جوهري تصدیق وکي. زه خو د سردار خان ډیر مشکور یم چې زه اصل کې د بل ځای نه رالم، بخښنه غواړم او ډیر مزل مې وکړو او ستړی م ډیر یم. خو دا چې دوی حکم داسې و نو سنگر صاحب سره خو زما اولنی ملاقات مې دی، خو چې رالم نو دوی هغه کتابونه دوی مهرباني وکړه راکړه راله نو هغې کې سرسري مې بس هغه یو تاسو ارمغان سنگر نو ډېر خوشحاله شوم چې یاره شکر دی چې یاره اوس هم داسې که نه په دې دور کې الحمدلله مادي دور دی، تاسو خپله وي چې کتاب چاپ کول او بیا او موږ خو اکثر بیا خلکو لاسې ورکوو باندې به اوس کوو. دا دور لږ ډېر بدل دی. موږ به دا پښتون هغه یو کانسپټ ورته زه وایم خپله قایم کړی کانسپټ اف هولینس. موږ دا پښتانه لږ ډېر زیات که نه ځان داسې دغه کوو چې موږ خو ډېر باتوران یو او ډېر نران یو او ډېر که نه نو ما دا وی چې لږ د دې کانسپټ اف هولینس نه به وتل غواړي. سنگر د پښتو معاصر ادب له هغو شاعرانو څخه دی چې د خپلې شاعرۍ او فکري کار له لارې ځان ته ځانګړی ځای جوړ کړی دی. د هغه 3 کتابونه امتزاج، غزل محل او ارمغان سنگر د هغه د ادبي مزل 3 لوی پړاوونه دي. امتزاج د نړۍ د شهرت لرونکو شاعرانو منظوم اجباړي دي. په دې کتاب کې مرزا عبدالقادر بیدل، علامه اقبال، ګوټه، محمود درویش، جون کیټس، خلیل جبران، پشکن، اسد الله غالب، رابندر ناتھ ټیګور، ناظم حکمت، پابلو نرودا او ګڼو نورو نړیوالو شاعرانو کلامونه په پښتو کې ژباړل شوي دي چې د اصل متن فکری رنګ او شاعرانه خوند یې خوندي پاتې شوی دی. ښاغلي عبدالحمید زاهد صاحب د مقالې نه پسته خو زما په خیال چې ډېر څه پاتې هم نه دي، سره د دوی چې د دوی مقاله په یو کتاب ارمغان سنگر وه، خو بیا هم دوی د نورالاسلام سنگر صاحب د علمي ادبي خدماتو نورو اړخونو ته هم اشارې وکړي او نورو کتابونو ته هم اشارې وکړي. سنگر صاحب په خپل ذات کې ډېر اړخونه لري. هغه چې په کراچۍ کې و د ملازمت په سلسله کې نو د کراچۍ په ماحول کې په ادبي تنظیمونو کې یو ډېر فعال غړی و. د ادبي جرګو د تنقیدي نشستونو سیمینارونو یو ډېر اکټیو ممبر و. بیا دغه شانتې د کراچۍ په ماحول کې سنگر صاحب د اردو ادب ډېر ښه مطالعه کوونکی هم و او لیکونکی هم و. زړه ته چې مې یاد د دلبر زی راځي، سترګونه مې تله نظر زی راځي، سترګونه مې تله نظر زی راځي، سور دور بل میرا پوی پسر ہو، سور دور بل میرا پوی پسر، روح میں لگو گلا بہر زی راځي، سترګونه مې تله نظر زی راځي، زړه ته چې مې یاد د دلبر زی راځي،
سترګونه مې تله نظر زیرازي پس پوش پاتې کېدل زیات په ګټه کې د نمود نمایش ژوند د ډوسمانه نه لري. مونږ نن خوشحال یا کاظم خان شیدا یا د غالب په هکله د دنیا د هر چا په مقل دغه کوو. سنگر صاحب خبرې خو دومره اوس مې سردار صاحب ته ووایي چې 2 مقالې اورېدل لږ ګرانې خو وام اورېدې او ستاسو داسې څه نه دي پاتې. خو زه به صرف دومره ووایم چې ستاسو د شعر او کژباړه ده او زه ورته منظومې خاکې وایم د یو کتاب چې د ارمغان غدې منظومې خاکې چې تاسو کړي لکه ستاسو زیار ستاسو هلې ځلې دا د چا نه پټې نه دي او چې څومره وستایل شي هغه کم دي. د مرادونو جوګای دغه استانی ندیوس وختونه نور دی پاتې حق زمانی ندیوس وختونه نور دی پاتې حق زمانی ندیوس د نسبتونو پساتلو چې خاورې خوړې د نسبتونو پساتلو چې خاورې خوړې منجوران غماران د خزانې ندیوس. نور اسلام سنگر موجود دی د ادب د چمن ګل دی دا اعزاز خبره دا د نن رو نقد دی محفل دا اعزاز خبره دا د نن رو نقد دی محفل ادبی روحی روانه دل درمانه په خیر راغی نن لمن د مرګلی تخ انسان په خیر راغی. زه د خپل تنظیم او ټولنې پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد د ملګرو په تیره د ادبي سوسایټي د ستر سکرټر سردار یوسفزي مننه او ستاینه کوم چې وخت په وخت خپل اثر د شاعرانو ادیبانو او پوهانو په درناوي کې ادبي دستوري کوي او د هغوی د ادبي خدماتو اعتراف کوي. د یو ژوندي قام نښه دا ده چې هغوی به خپل قومي اتلان لارښودان ادیبان او شاعران په جون نازوي او پس له مرګه به هم نه هېروي. ډېرې د ادب خبرې خو ماله نه راځي خو دا چې څومره مشران هنرمندان نستي د دې مخې ته خو اسم خبره کول ځان له یو کار کتل دي. دا ټولو مخکې سردار ډېره زیاته مننه چې زه یو نوي دنیا سره متعارف کړم. ډېر چې کوم پروګرام وشو ډېر زیات کامیاب وشو ډېر زیات خوشاله شو چې ډېرو خو مشرانو رابطې وکړې مبارکۍ راله راکړې. زما خپل ذهن کې ده چې دا چې کوم میاشتنۍ غونډه ده دې کې به مونږ لغونتې آرام وکړو تر بلې غونډې پورې به زمونږ بجټ هم لږ کابو شي او د دې دستوري چې کوم بنیادي دغه باعث جوړ شوی نو هغه زاهد صاحب کومه سلسله چې مونږ شروع کړې وه د ګران ملګري زمونږ الله دې جوړ کړي د خالد خان 12 کاله نه په کټ باندې پروت و مونږ ورلو بچو سره مو له خبره وکړه مونږ چېرې دغسې یو سلسله مونږ دا شروع کوو چې تنظیم چې کوم خپل زمونږ ملګري دي هغې مونږ درانه کړو هغې سره دغسې یو ناسته وکړو. نو د دې میاشتنۍ غونډې مې چې دې کې به لږ آرام وکړو او بجټ به برابر شي. زاهد صاحب وی چې نه همدغه دستوره کې به د سنگر صاحب چې کوم دی نو په حوالې سره به دا دستوره کوو او د هغې دپاره په بیمار وجود باندې تاسو ډېر ښه لیک کړی دی. زه محترم صدر محفل چې د آغاز نه ډېر په اخلاص سره او بغیر څه تشهیر نه دغه سلسله هغې جاري ساتلې د خپلې برخې محترم سید محمود احمد صاحب صدر محفل چیرمین پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد. بسم الله الرحمن الرحیم. وخت هم دومره ناوخته دی او خبرې هم ډېرې وشوې او د دې زاید د مقالې نه وروسته او د حنیف خلیل د خبرو نه وروسته بیا د شفق صاحب د مقالې نه وروسته په دې حق کې څه وینا ماته ښکاري چې غیر ضروري او هغه به ریپیټیشن وي. خو زه به یوه خبره وکړم. غني خان وایي چې civilization
is the surrender of man perfection into mass imperfection. چا چې د تعذیب په سمندر کې راوشو او خپل حیثیت ختم کو نو زه په ډېر فخر سره وایم چې سنگر صاحب خپل ځانګړتیا او خپل پښتونولي دای د تعذیب په سمندر کې لاهو نه کړه او خپل انفرادیت داسې وساته لکه بېتاب صاحب به وي چې د وخت په خم کې ډوب شه خو خپل ځان د قدر نه کو لنډی په اباسین کوم تر درې جدا ښکاري نو د ده خدمات چې دی دا داسې دي چې ما ته ښکاري چې دا بېمثله دي بېمثله شاعري عمر څوک کوي خو لکه هغو چې ووایي چې ده خپل ځان تشهیر ونه کړو پټ پاتې شو نور یې رامخکې کړه نو دا قرباني ډېره کمه خلک کوي زه ورته بیا مبارکي ورکوم او په دې جذبه چې دغه شان به دی دا کار کوي ستاسو ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې رالی او دومره ناوخته پورې کې